قدم په قدم خپرونې ډالۍ په لاس. په دغه خپرونه کې څنګه چې موږ په بېلابېلو وختونو کې دغه موضوع راوړو چې زموږ په چاپېرچل کې د بشري بنیادي حقوق څه دي، هغې سره موږ څنګه خپل فکرونه تړلی شو یا په تیره باندې بیا زمونږ خلکو ته آیا دغه حقونه معلوم دي او که نه دي، د هغې د اویرنس دپاره د هغو د خبرولو دپاره یوه لړۍ موږ پیل کړې ده او دا به موږ سره وي. په دې کې به موږ خپل میلمانه راولو، اکسپرټ به راولو، پوهان به راولو او په دغه موضوعاتو باندې به تاسو سره د هغو نظر او د هغو فکر شریکو. ستاسو ګډون، ستاسو راتګ به هم د دغه خپرونې برخه وي. په دې خپرونه کې ما سره همکاري به کوي توباشا او دغسې د توباشا نه پس به بیا زموږ چې کومه محترمه میلمنه ده هغه به هم معرفي کوو. توباشا په خیر راغلې، ستړې مه شي. خیر اوسې افسره، تا ته هم په خیر راغلی وایم او ټول چې کوم زمونږ اورېدونکي دي هغوی ته هم خپله خپرونه قدم په قدم کې هرکلی ورته وایم. او څنګه چې تا خبره وکړله، قدم په قدم کې مونږ خبرې کوو په بشري حقونو باندې، کومې پالیسیانې جوړې دي ورله او کم حد پورې هغه امپلیمنټ شوي دي او چې بیا کم سرکاري ادارې دي، غیر سرکاري ادارې دي، هغوی کم کار کوي په دغه لړ کې. نو دغه ټول هر څه باندې به مونږ خبرې اترې کوو او مقصد زمونږ دا وي چې کومې پالیسیانې جوړې دي، کومې ادارې پې کار کوي چې هغې نه زمونږ عام ولس هغه استفاده حاصل کړي. جی همدغسې دا توبه ستا د خبرو سره سل په سله زه مرستیال یم. موږ به دغه خپرونه روانه وي د 5 بجو نه تر 6 بجو پورې او موږ به تاسو له په دې کې موضوعات هم راوړو، په دې کې به خبرې اترې کوو. نن چې موږ سره په دغه سټوډیو کې کومه میلمنه ده هغه به معرفي کوو او بیا به راشو زموږ د ټلیفون شمیره، زموږ د SMS شمیره هغه به موږ شریکه کوو. ډېره محترمه زهره لقمان میډم موږ سره ناسته ده، څوک چې د میرمنو د بشري حقونو دپاره د هغو د پرمختګ دپاره د تیرو 20 کالو نه هلې ځلې کوي. په بېلابېلو خوښو څوکو باندې پاتې ده او د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې یوه خپله تجربه لري، یوه خپله پوهه لري. د میرمنو سره زیاتره تړون دی. نو زمونږ میلمنه زهره لقمان میډم تاسو ته په خیر راغلی او په خیر راغلی. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ جی، ډېره زیاته مننه کوو. تو به ته زموږ د نمبر یې شریکي که د ټلیفون او بیا د پیغام او بیا به موږ راځو د میډم سره به مرکې ته دوام ورکوو. بالکل سمه ده، نمبر به زه شریک کړم. زمونږ اورېدونکي چې کوم موږ سره په دغه خپرونه کې شریکېدل غواړي نو هغوی که موږ ته میسج کوي او که موږ ته ټلیفون کوي، دواړه شمېرې به ورته زه وښایم. لاړ به شي خپل میسجز ته QR به ولیکي، بیا به د خپل ځای نوم، خپل نوم، خپل ځای نوم، نښه خپله ټوله هر څه به ولیکي او په آخر کې چې کوم پیغام هغوی موږ سره راشریکوي دغه به ولیکي او موږ ته به یې په 8583 باندې راولیږي. او دې سره سره زموږ بله لار هم شته ده چې رابطه موږ سره کولی شي. نو زموږ هغه ملګري، هغه اورېدونکي چې کوم موږ سره د ټلیفون په لار باندې شریکېدل غواړي په دغه خپرونه کې، نو هغوی ته هم زه دغه شمېره وایم 091-92-1-4-1-9-9. یو ځل به درته بیا هم ووایم 091-92-141-199. نو افسر دغه لارې دي د رابطې او د پیغام شریکولو. او دې سره سره مخکې به مونږ په پروګرام کې چې کوم تیر شوی پروګرام وینر دی نو هغه به هم اناونس کوو، خو هغه به مونږ په آخر کې کوو او بیا د نن ورځې چې کوم سوال دی نو هغه به هم پوښتو. ضرور توبه، دغه به زموږ د خپرونې برخه وي او ډېرې تر څنګه دې کې به نن موږ سره سندره هم وي او د دې سره سره ریپورټ به هم د خپرونې برخه وي. زهره لقمان څنګه چې موږ معرفي کړه په پیل کې، میډم دې له به راځو چې تاسو مونږ خبره وکړه د میرمنو د حقوق دپاره په دې سیمه کې ډېر لوی کار کوئ د 20 کالو راسي. تاسو به پخپله هم واضحه ده چې د خیبر پښتونخوا د یوې سیمې سره تعلق ساتئ. څنګه مو شروع کړه بیا د یو پښتنې میرمنې په حیث باندې، ښځې په حیث باندې او دې ځای ته مو ځان راورسو؟ دغه سفر چې دی دا خو به ډېر اوږد دی، خو کوشش وکړئ چې په لنډو ټکو کې را سره شریک کړئ. صحیح، ډېر ښه تاسو کوېسچن دی زمانه. او زه به دا منشن کوم چې زه هم یو کلیواله زنانه یم، د ملکن سره زما تعلق دی، یو بیکورډ کلی دی. او چې کله ما میټرک وکړلو with the support of my family، زما رونه، زما پلار، امي سپورټ ټولو سره ما ته دا پرمیشن میلاو شو، دا اجازت میلاو شو چې زه کالج ته موف کوم. او زه به دا پنشن کوم چې زه اولنۍ زنانه وم، اولنۍ جینۍ وم دغه فیملی نه، دغه کلي نه، چې زه کالج ته ما ته پرمیشن کلي نوم تاسو څه هغه شي؟ ملکن ایجنسي یو کلی. جی 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 صحیح. نو هغه زه فرست ټایم کور نه چې کله راوتلم نو اګین ما ته ډېر زیات کانسټنټ سو، ډېر زیات ما ته مشکلات وو، especially not from my family، خو زما لکه خپلوانو طرف نه هم ما ته
ایشوز وو جی. اور پلس چې کله زه کالج ته رالم افټر اف اس سی دین ما ویل چې زه اوس یونیورسيټي ته به هم ځم مهم. نو یو ورور زما مخالفت وکړو بل مې سپورټ وکړلو په خپل کور کې لکه خپل په کور کې کورکې جوړ شو. کور کې جوړ شو جی جی. with the support of my mother I will say چې زما خپل امي ما سره سپورټ وو نو هغه سپورټ سره ما بابا سپورټ سره او ما ایورو سپورټ سره دین I moved to university د مالکن ایجنسی مور دومره زوره وا جی حالانکه هغه خپل ان ایجوکیټډ واغې تعلیم نو کړي خو زما مې بټول مردا کوشش وو چې هر څه د یو طرف ته شي خو تاسو ایجوکیشن چې چرته او دا خو د عمر تجربه یې کنه وي طبيب هغه چې رنس په تیر شي هغه خو دا هر څه تیر شي نو هغه په خپل دی وی چې ان ایجوکیټډ وا هغه ته به احساس وکړه زما تعلیم وي زه به امپاور وم. exactly صحیح. meanwhile لکه یونیورسيټي لایف تاسو ته پته چې هغه it spends to 5 to 6 years پنځه نه شپږ کال پر یونیورسيټي کې تیرول وی نو کله هاستل کې ایشوز کله یونیورسيټي کې ایشوز a lot of issues I had to face بلکې زه وایم چې زموږ جنکه چې کله یونیورسيټي ته راشي نو کوي ته هم ډیر ایشوز وي نن سبا خو چونکې زموږ میډیا ډیره اکټیو ده زموږ لکه پالیسیز رااله زما وخت کې بیک if I will tell about 96 نه 2000 پورې دا پالیسیز دا هریسمنت اکټس دا شیزونه نو we had very many issues اور لکه هغه apart from those all constraints لکه سونه موږ ته مسائل دي نو being a female لکه زمام چې لکه ډیر افورټس پکار وي ډیر غټ زړه پکار وي چې هغه ټول مسایل باندې خلک راشي ځینې شیزونه خلک کور کې هم نشي ډیسکس کولای ځکه چې بیا د پرمیشن نه ملاويږي تاسو تعلیم کنټینیو کول لپاره یعنی هراس شي ومته او الټه به کور ته وي چې بس مزه ده خو دا مسله ده دا هلته یره هم شي کور والا سره چې پروټیکشن دی سکیورټي ایشوز بالکل او بیا کور کې وری وي نو زه به وایم چې لکه نن زموږ چې کوم نن ایجوکیشن کې زموږ کوم نن جنکې دي هغه زیاته امپاورډ دي هغه ته اویرنس هم شته دي خو زموږ وختو کې دا اویرنس کم از کم نو نسل لازم لکه موږ پروټیکشن نه فیل کوله وخت صحیح then after completing my education چې کله موږ ز پبلک سېکټر ته رالو ما لکه کله ما مختلف ډیولپمنٹ اورګنایزیشنز کې جابس شروع کړل نو again I had many issues لکه زه به وایم چې لکه اول خو یو میل کولیګ سره انټریکشن کول هغه ته ما د څنګه نظر ساتي تا ته هغه څنګه مخکې دي نه پریدي څنګه د ډیګریډ کوي بینګ ا ویمن چې دا یو جنې دا یا صدا د خپل نه پويږي بس دا انستراکشن او خزه خو یا د کور دی یا د ګور دی دا کمزوري دی دا اصله کارونه نو زه به وایم چې زموږ معاشره ډیره خده کلچرلی خو لکه وومن سپورټ یو د خپل زنانه د پاره چې کله بهر راشي هغه ته هغه زنانه بیا لګي لکه سپکه ښکاری کنه نو it needs some بالکل مو سم خبر وکړه لګره ته دا مو میډم زهرا لقمان صاحب چې لکه دا خبرې خو مونږ ډېر ورو چې سټوډنټ لایف کې مونږ بل ها چیلنجز ننګونې یا مسلې مخ کړي بیا په ورک پلیس کې هم کړه دې مونږ داسې یو بیلګلو تو کو کنه یو کر خرکاګو په دې سټوډنټ لایف کې په خصوصي ډول باندې کمی مسلې ډېرې وي او بیا په ورک پلیس کې کمی مسلې کنه دا دواړه یو شانتي مسلې وي زه به وایم چې دا ډیفرنٹ دي ځکه چې سټوډنټ لایف خو کې خو تاسو ګټه نه کنه پیسې نه ګټه لکه تاسو صرف خرج کوئ نو کله کلی ونداسین ایشوز راشي چې تاسو کو نه هم پورا چې کوم ایکسپنسز دي هغه ته هم پورا کول ګران شي فاینانشل ایشوز هم راشي ترانسپورټیشن ځکه چې هغه ایج کې بیفور میریج یا تاسو ینګ ایج جنکه کله وی نو مور پلار یوازې هم نه پریدي کله سره سوق وین کله سره خپل گاډي نه وی ترانسپورټیشن ایشوز تاسو ویل شي سکیورټي چیلنجز ډیر زیات وي او هغه وخت خپل منټالیټي هم ډیولپ نه نو انسان انسیکیور فیل کوي لکه پروټیکشن ایشوز خلکو ته زیات وي او چې کله پریکټیکل لایف ته راشي نو د کې بیا تاسو ته کمپټیشن هم راشي کمپټیشن الدو لکه زه دا بیلیف ساتم زه ټرست ساتم چې زموږ زنانه زموږ د نارینو سره کمپټیشن کې ډیر خدي اگین چې اپورچونټیز هغه ته ملاوي شي لکه زموږ سوسایټي داسې د زموږ پبلک سپیسز داسې دي زموږ افیسز داسې دي چې زموږ سړو خپل یو خپل فرندشپ وي خپل یو ګروپس وي جنکه ډیر کمی وي کو کمی وي نو غیریږي بل افیسز کې ناس وي یو بل سره انټریکشن نه وي پلس هغه ته ترانسپورټیشن څنګه چې تو به هم څنګه رااله موږ ورته ویل چې سوي شو نو وي چې اټس منشن ویری ریالستیکلی چې لکه ترانسپورټیشن ایشو وی کنه نو دا ایشوز هم زموږ سره لکه راځي او دا وی چې لکه کله زنانه روزي جاب د پاره نو اپارټ فرام ایجوکیشن اینڈ هیلث نور افیسز کې جاب کول هم هغه د پاره یو چیلنج وی بالکل فیملی سایډ نه هم خلک وته هم وي لکه دا خو سره کار کوي پته نشي دی وسنګ کریکټر وي سبدا کوي بالکل او زما په خیال چې د ترقی ملاويږي او دا د سه ډپارټمنټ ته شفت کیږي چې ته میل وینو الته بیا ترقی ته هم نه پریدي چې بس مزه پریدي ترقی لکه دا چې وي خو
کیپاسټي بلډینګ لکه هغه چې کوم هغه ته ټریننګ ضرورت دی، کوم هغه ته سکل انهانسمنت ضرورت دی، هغه مواقع ته هم نه ملاويږي دي ته هغه ایز ا ریزلټ چې دی نو هغه شاته پاتې شي ځکه چې هغه سره سکلز نه وي، هغه اپورچونټیز هغه ته نه ملاوي شي، نو هغه کم کانفیډنٹ وي، کمیونیکیشن سکلز یې دومره سترونګ نه وي، چا سره بارګینینګ نشي کولی. او چې کله زموږ سړي چې کوم دي نو لکه خپل یو ګروپ وي، خپل فرندشپ نو یو بل سپورټ کوي، یو بل پوش کوي. Even I had many experiences لکه ما ته داسې هم experiences recently شوي دي چې لکه ما ډېر effort سره څه مختلف trainings مې هغې کې ما زنانه nominate کړي دي with different access to different persons on senior management کنه. خو هغه چې کله بیا ټریننګ ته تللو وخت رالو نو دې زنانو نور ټاسک ورکړی شو چې دغه زیات امپورټنټ دی او دغه ټریننګ ته به څوک میل لاړ شي. نو لکه زه وایم چې دومره effort سره موږ یو 15 زنانه مخکې راولو هغه چې دنم پاتې شي نو دین من لکه زموږ دونه ایفورټس خو بیا زیرو ته لکه زنانه خو اسی هم په وړو کې د مالګې برابر دي او بیا چې نور هم په هغې باندې هغه دایره تنګه کړی شي. او بل زه دا ګڼم میډم چې لکه دا زمونږ د دې ټولنې د 50 نه زیاته حصه چې د هغه د زنانه وي، بالکل که دغه مونږ مفلوج پاتې کوو مارجنلایز، نو زما خیال دی چې لکه د نوي نسل تربیت چې په کومه غېږه کې کېږي نو هغه بیا زما په خیال هغسې پیاوړی به نه وي. همدغسې د افسر که مونږ وګورو څنګه چې میډم خبره وکړله چې کم ټایم کې دوی په سکول کالج او یونیورسټۍ کې نو هغه وخت نه لاز وو او نه چې دی نو داسې خاص پالیسیز جوړو نو دوی ته ډېر بیریرز خو چې دوی راغله په دغه منې کار وشو نو دا د اوس که کم زمونږ جنکۍ سبقونه وایي یونیورسټي کالجونو ته ځي نو هغوی ته اوس لږه اسانه ده، اوس ورته څه نه څه رڼا را پیدا شوې ده. سمه ده. فردر ایډ کوم چې لاز راغله اوس لکه زمونږ سره ریسنټلی 2011 نه یو لا راغلی، اوس پکې ریسنټلی امندمنټ وشو چې پروټیکشن اف ومن اگینست هریسمنټ لکه زنانو پروټیکشن زنانو تحفظ مالي چې هغه څوک تنګ نه کړي، هغه څوک زورول ورسره ونه کړي، هغې باندې رالو لا. خو اګین زه وایم چې لکه اټ نیډز امپلیمنټیشن. ایگزیکټلی په دې به خبره کوو میډم. یو پوره سوال به یې چې یاره د امپلیمنټیشن به څنګه راځي، په دې کې د زنانو خپل کردار څومره دی، اویرنس څومره مهم دی. خو تو به مخکې د دې نه زمونږ کوم ملګري چې چا د پیغامونه رالیږلي دي هغه به هم شریک کړو او بیا به ورسره دا نمبر هم دوباره شریک کړو. کوم ملګري اوس دیو اف ام 92.2 ټیون کړی وي نو هغه کولی شي چې موږ سره نیغ په نیغ اړیکه ټینګه کړي. محمود شاه موږ ته د مدین سوات نه پیغام رالیږلی دی چې پروګرام اورم او ډېره ښه موضوع مو راوړې ده، ډېره زیاته مننه یې کوو. داسې د ګلدرې چوک نه موږ ته هم ماهین پیغام رالیږلی دی چې بہت اچھا پروګرام ہے، خوش رہے آباد رہے. فاطمه خان هم موږ ته پروګرام رالیږلی دی، پیغام رالیږلی دی، وبخئ جي، ډېره زیاته مننه د دې هم کوو. دغسې زموږ د فیسبوک د لارې هم اگر چې څه لږه ډېره تکنیکي ستونزه هم ده زموږ په کنیکشن کې، خو بیا هم ملګرو موږ ته پیغامونه رالیږلي دي. عبدالله مومند موږ ته پیغام رالیږلی دی، شیرولی صاحب هم موږ په دغه شیبو کې ګوري، پورن شانګله په نوم باندې اکاونټ دی هغه هم موږ ګوري، او دغسې ساګر صاحب هم په دغه شیبو کې د فیسبوک د لارې نیغ په نیغه زموږ دغه خپرونه ګوري. د ټولو ډېره زیاته مننه د دوی میسج چې راشي نو زموږ لپاره. نو اوس به هم هغه سوال راځو میډم، تو به تو ته د نمبر یې که څه ونه ویلي بیا بالکل نمبر مونږ نه دی ویلی، دا شریکې که بیا به سوال راشو. زه به دوباره هم دغه نمبر یې وایم. نو که درمنو کوم زمونږ چې لیدونکي دي نو هغوی څه پیغام لري او که یا زمونږ د نن ورځې مېلمنې زهره لقمان میډم نه څه پوښتنه کول غواړي نو هغوی کولی شي چې کې آر ټایپ کړي، خپل نوم ولیکي، خپل ځای نوم ولیکي، نښه پته دغه ټوله او اخر کې هغه میسج یا څه پوښتنه ده نو هغه مونږ ته راولیږي په 85583 منې. او دې نه علاوه تاسو خپل سوال پوښتلی شئ په دغه نمبر منې، دا به هم در سره شریک کړمه 09192141999. نو دغه دوه لارې دي، په دغه منې تاسو خپل پیغام هم رالیږلی شئ او زموږ د نن ورځې مېلمنې نه په بشري حقونو منې او په خصوصي توګه د زنانو په حقونو منې او د پالیسي امپلیمنټیشن منې څه قسمه پوښتنې تاسو کولی شئ. جی تو به د مازدیګر د بانک وخت به هم راځي، زموږ خپرونه به خو هم دوام لري، خو چونکې دغه سعادت به موږ په ځان هم پرځو کوو، په اورېدونکو به هم پرځو کوو. خپرونه به زموږ هم دغسې روانه وي. پېښور او خواوشا سیمو کې د مازدیګر د بانک وخت شوی دی، زو د مازدیګر د بانک دغه سعادت په ځان را پرځو کوو. موږ سره اوسئ، بیا راځو. आप सुन रहे हैं पख्तूनख्वा रेडियो FM 92.2 की नशरियात. सामीन, पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है. पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान असर. अल्लाहु अकबर
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جی قدرمنو بیرته په خیر اغلی زمونږ خپرونه قدم په قدم دوام لري او په دغه خپرونه کې نن چې موږ سره کومه ډیره محترمه میلمنه ده زهره لقمان
زهره لقمان د مېرمنو د حقوقو دپاره د دوی د پرمختګ دپاره د امپاورمنټ دپاره د تیرو 20 کالو نه هلې ځلې کوي په پښتنه سیمه باندې. هغو سره زموږ هم په دغه اړه باندې خبرې اترې روانې دي. که تاسو غواړئ چې خپل د موجودګۍ احساس موږ ته راکړئ د ټلیفون د لارې هم کولی شئ چې نیغ په نیغه په 0919210199 په دغه باندې موږ سره خپل پیغام شریک کړئ. او هم د دې ترڅنګ که څوک غواړي چې د SMS د لارې راشي نو لاړ به شئ خپل موبایل ته KR به ټایپ کوئ بیا خپل نوم بیا خپل د ځای نوم او لنډ شانتې پیغام به په 8583 باندې راولېږئ. د مېرمنو د حقوق په اړه باندې یا د بنیادي بشري حقونو په اړه باندې څه هم سوال څه هم پوښتنې وي هغه تاسو کولی شئ. د میډم را سره ناسته ده په دغه باندې زموږ تفصیلي خبرې اترې هم روانې دي. میډم ستاسو طرف ته به راځمه د ژوند یوه لویه تجربه لرئ 20 کاله تاسو ووایئ چې دا زما پریکټیکل کار دی بیا نور هم ستاسو عمر په دغه قصو کې تیر شوی دی په دې خاوره باندې مزغل کړی دی. زمونږ یوه لویه ستونزه دا ده چې د زنانو ته کومې هم توبه دا لویې لویې ستونزې راپېښې دي نو په هغې کې د دوی خپل انوالمنټ هم ډېر زیات دی. دغه ایشوز دوی انټرنلایز کړي دي دوی دا څیزونه منلي دي چې دا جو هم داسې ده دا نیچرلي هم داسې په موږ باندې راغلې ده. زمونږ د مېرمنو خپل پکې څومره کمی دی په دې کې د اویرنس څومره کمی دی او یا موږ ولې د دې څیزونو نه خبرېږو چې ته خبر نه یې نو بیا به هغه څیزونه امپلیمنټ څنګه شي. بالکل تاسو بالکل دا خبره زه به وایم چې 100% صحیح ده چې لکه موږ زنانو چې کله هغوی ته حق نه میلاویږي یا هغوی څخه حقوق نه محرومه کیږي نو هغوی کې د زنانو خپله هم رول وي. خو زه سټارټ واخلم د ډېر ماشوموالي نه چې کله یو کور کې یو هلک پیدا شي نو ټول ډزې کوي زموږ پښتنو کلچر کې مبارکیانې ورکوي. چې کله جینۍ پیدا شي نو هغې اواز راځي چې وایي لوري وشوله لکه وایي پکې راشي که نه نو چې کله هماغه زنانې ماشومې مور چې دغه ول جاړي چې زما ولې لور پیدا شوله نو هغې ویري سټارټ نه لکه زموږ زنانه چې دغه خپله ماشومه چې کومه لاعله دنیا ته راشي یو څو منټه شوي ني هغه ډسکریمینیشن زموږ شروع شي وایي او خلک ورته مبارکي له نه راځي. زه به تاسو سره شیر کوم چې زه لکه کله ما واده وشولو هغه واده نه پس خلکو غم خادیانې شروع شي نو چې کله به چېرته فیملي کې لکه انلاس کې به چېرته جینۍ وشوله نو خلک به صرف تلل تپوس له وي تپوس له ځو I was the first lady چې ما ویل چې نه مبارکۍ له ځو نو لکه هغه چې زه به لاړم ګفټ مې ورته ویوړلو مبارکي مې ورته ورکړله نو هغه ماشومې مور به چې کومه چې بیماره به وه او خپله حیرانه شوله چې لکه دا ماته مبارکي راکړي چې د معلوم شوي یعنې دا یو ناشنا غوندې کار و چې په لور باندې څوک مبارکي وایي. لکه زه وایم چې اوس چې دي نو اوس لکه خلکو دا یو ټرینډ شروع کړو مبارکیانې او هغه سیلیبریشن د لوریانو چې کله مونږ هم خپله ځان نه سټارټ واخیستو چې کله زما دوه ماشومانې چې هغوی وشولې هغوی مونږ سیلیبریشن وکړلو هغې نه پس لکه لږ شانتې چینجز رالل لکه اوس خلک ویډیو کوي ځان نه به شروع کول غواړي نو هغې نه پس چې کله دوی ایجوکیشن وخت راشي نو هلک چې دی هغه ښه پبلک سکول ته ښه ایکسپنسیو سکول ته لیږلی کېږي جنکۍ چې د نږدې یو ګورنمنټ سکول وي هغې کې چې هغه مختلف پیکیجز غواړي او پته نشته څه پیسې هغه میلاویږي جنکۍ هلته لیږلی کېږي. اګین هغه 5 پورې ته صرف سبق چې هغې نه پس چې د هغې بل رور خور راشي نو مور ورته چې نه ته سکول کې ساره شه چې زما سره دا ماشوم ته که لاروې او د هغه پیکیجز یو خبره کوم د پیکیجز غم وي مور پلار سره چې هغې دغه موتی چې پیپر یې فیل کا او دوباره هغه کلاس او چې دا پیکیج سلسله ونه درېږي ستا تعلیم دې ودرېږي هغې نه ډسکریمینیشن هغې د ډېر فرست ډې نه سټارټ شوي دي اوس ورو ورو چې هغه کله ینګسټر ایج ته راشي همدغه مور ورته وایي ته لکه روټۍ چې اول کله سالم جوړ شي اول رور ته ورکه اول پلار ته ورکه چې کوم پاتې سالم وي د هچکي کې هغه دا بیا د ماشوم ورته ناستي لکه ډسکریمینیشن زه وایم چې ډېر سټارټ نه دا سټارټ شي زموږ زنانو سره هغې ته لکه هغه انسان نه ګڼل شي. اکثر زه خپل ټریننګس کې زما نه څوک کله تپوس کوي چې ومن رایټس زنانو په حقوقو باندې خبره وکړه زه ورته وایم لنډ ورته دا وایم چې کوم هیومن رایټس دي هغه ومن رایټس دي لکه زنانه څه بل حقوق ورته نه دي ایگزیکټلی خو دا هم هیومن دی نو هیومن چې وګڼې نو هغې ته چې کله هیومن رایټس ورکړي نو اټ مینس چې یو آر فلفلینګ هر رایټس که نه لکه دغه خبره ده. هغې اپارټ فرام دیټ چې کله بیا لسم هغه پاس کړي یا خو زر واده کړي شي ځکه چې یو بوج په خپل فیملي باندې نو چې کله بیا هغه لاړه شي نو هغې خواښې هم هغې سره هم هغه شانتې ډسکریمینیشن کوي ځکه چې هغه معاشرې زموږ د زنانو ته په مایند کې دا په دې خاوره کې دا شي غږلی دی چې تاسو به ډسکریمینیشن کوئ ټوارډز ومن لکه زنانه به تاسو لاندې ګڼئ که هغه مور طرف نه وي که هغه خواښې طرف نه وي که هغه اندرور طرف نه وي نو چې هغې لکه زموږ میل هم چې په فیملي کې وګوري چې هغې ته څه سپورټ نشته نه ورته مور طرف نه شي ځکه چې هغه وایي چې بس واده شولې اوس په مرګ دغې کور نه وځي چې کله بیا خاوند طرف ته راشي نو دلته ورته هم څوک سپورټ سیسټم چا نه وي نو هغه ظاهره خبردار یو کس پې بیا بول شي او هغې باندې بیا هغې رایټس
کمزوري ماتېږي هغوی ته هم دغه ټارګېټ اسان ښکاره شي توبه او ماته apart جی. from many difficulties دغه زنانه فرض کړئ دغه چېرته جاب تر ووتله افیسز کې هم هغې ته بیا ډېر زیات کانسټرینټس وي لکه هغې لپاره بل واشروم زموږ ګورنمنټ افیسز کې زموږ د مختلف پرایویټ کارخانو کې دې کې بل افیسز لکه هغې کې لپاره بل واشرومز نشته دي هغې کوکې سره چې ماشوم وي فیډینګ والا ماشوم وي هغې لپاره بل کمره نشته دي چې هغه ماشوم ځان سره اگر چې راولي دا لکه د ښځو سره تړلي څیزونه دي تړلي پکار ده چې څیزونه دی نه دي. د آفیسز خلک هم خبرې د حاجی. دی نه زمونږ خو به هر حال ما ته بیا توبه یو شعر رایاد شوی چې ښځه شوه نو قید شوه د خاوند د شک نظر کې او چې پیغله وه نو مور به یې بیداره ګرځېده نو د ښځې هم هغه حالت وي او بیا د پیغلې دلته دا حالت وي نو داسې کوو چې یو ریپورټ دی موږ سره په دغه شیبو کې نبیله مشتاق زموږ همکاره هغې ریپورټ تیار کړی دی هم په دغه ورکینګ ویمن چې کوم هراسمنټ مخ کوي په دې باندې دغه تفصیلي ریپورټ دی دا ریپورټ اورو بیا به د میډم سره د دې ریپورټ په رڼا کې نورې خبرې هم کوو دغسې به دا لړۍ مخې ته غځو قدرمنو چېرته هم مزه موږ سره اوسئ زو د نبیله مشتاق دغه ریپورټ په لور باندې بیا به راځو خپرونه به هم دغسې دوام لري خیبر پښتونخوا کې صوبایي محتسب په نوم یوه اداره جوړه شوې ده چې دې کې زنانه حراست کولو په هکله کیسونه رجسټر کیږي صوبایي محتسب رخشنده ناز وینا تر مخه 13 میاشتو راهیسې زنانه حراست کولو یو دیش کیسونه مخې ته راغلي دي چھ کیسز ہیں وہ بالکل دا وايي صوبایي محتسب سره کوم کیسونه رجسټر شوي دي دې کې شپږ کیسونو په هکله د په وخت کوټل شوي ګامونه اغستې دي همدغه وجه ده چې ډېر زر به هغې کیسونو نتایج مخې ته راځي کوم زنانه هراسه شوي دي دوی ته تحفظ او انصاف ورکول د دوی مهمه فریضه ده کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو خواتین ہمیں رابطہ کرتی ہیں یا غیر سرکاري تنظیم سره کارکونکي سماجي کارکون نوم نه خودنو په شرط دغه وویل چې د اداره زنانو حقوقو په حقله کار کوي د دفتر کې نارینو سره خپل کار په ښه توګه کوي خو زړه کې هراسه کېدو ویره لري آفیس انوایرمنٹ ډېر زیات پروفیشنل ده ځکه چې همیشه په زنانو حقوق باندې کار کوي نو obviously هغې کور والا راځي او میل چې دی هغې سره همیشه انټریکشن ډېر وي دغه هراسمنټ والا یو ډر وي خوف وي همیشه په زړه شي چې دا کس چې دا سړی چې دا دلې نوست متصل نه وي نو چیلنجز obviously چې چېرې چار کوي دې چیلنجز ضرور وي کائنات انساني حقوقو په حقله کار کوي او وايي چې زنانه هراسه کولو په حقله کوم قانون مخې ته راغلی دی دا یو ډېر ښه اقدام دی خو زموږ په ټولنه کې اوس هم ډېرې زنانه په دې وجه خپل شکایت نه رجسټر کوي چې چېرې هغوی ته شکایت رجسټر کولو سره څه قسمه نقصان ونه رسیږي ښه قدم دی چې 9 کاله پس اخر یو سوچ راغو او چې خلک اوس هغه زنانه ته یا هغه ادارې ته رسایي کوي او خپل شکایتونه ورته وړي چې هراسمنټ په هر ځای کې موجود دی که ډایرکټ وي او که انډایرکټ وي خو شته هراسمنټ صرف دا نه دی چې څوک جنسي طور باندې هراسان کي هراسمنټ خبرو په ذریعه باندې هم کیږي صدا سه څوک د خپل اختیاراتو غلط استعمال کوي دا هم د هراسمنټ په زمره کې راځي خو خلک دې وجه نه شکایت درج کوي چې اسینا ما د نوکرۍ نه وباسي یا زما کور والا ته پته ونه لګي یا سبا له ما ته څه نقصان ملاو نشي کومه زنانه چې کار کولو په ځای هراسه کېدو ستونزو سره مخ کېږي نو هغه صوبایي محتسب سره په دې نمبر رابطه هم کولی شي 09192130993 نبیله مشتاق ریډیو پروګرام قدم په قدم پښتونخوا ریډیو پېښور جی قدرمنو بیرته په خیر راغلی زموږ خپرونه روانه ده قدم په قدم او دغسې زموږ سره چې کومه سلسله ده د ریپورټ هغه هم موږ واورېده توبه په دې کې نبیله مشتاق ډېرې ښې خبرې او بیا ډېر ښو اتارټیز سره دي هم خپل د هغو هغه نظرې تر موږ راورسو او په خصوصي توګه باندې موږ چې کومه خبره وکړه په ورکینګ ویمن چې کوم دي بیا کوم ځای کې چې دوی کار کوي دنده لري مهمه ده چې دوی به د ژوند د ذریعه معاش دپاره د ژوند د ژرندې د چورلولو دپاره څه دنده خو به کوي څه کار به کوي باید چې هغه ځای کې یو ښه ماحول وي او دوی داسې محسوس کړي لکه چې دوی په خپل کور کې وي نو دغسې دا کارونه هم مخکې تللی شي معاشره کې ښکلا هم راتلی شي بالکل افسر او دې سره تړلی یو کوېسچن دی زه به هغه میډم نه هم کوم یو میم دا خبره ده که نه که موږ وګورو هراسمنټ خو شته دی په آفیسز لیول منې په هر ځای کې شته دی ښځه کار پرېښودی نه شي او یو خبره خو دا ده چې هغه سیز منې خبره کوي هغه هراسمنټ منې چېرته هغه شکایت لګوي مخکې د هغې باس هم
زیاتره میل دي involve. نو هغه میل دي او پکې هم انوالو کېدی هم شي نو هغې ته یره ده چې زما نه دا کار لاړ شي یو دا یره شوه دویمه خبره دا ده چې دا ویل کېږي چې چېرته هم هراسمنټ خبره راغله د ښځې د ځورولو خبره راغله په هغه ځای کې ښځې که خبره وکړه هغه به بدنامه شي او چې کوم سړی دی نو هغه به څوک هم نه یادوي لکه څنګه دې سیز سره لکه دې ایشو سره مونږ څنګه ډیل کوو تو به زه به وایم چې ته بالکل لکه دا خبره ستا د ابزرویشن دی دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده لکه مسله هم زمونږ دغه ده چې ورک پلیس کې زنانو ته هیرسمنټ وي او هغه ضروري نه ده چې سیکشولي وي هغه لکه تا باس ته طریقې نه درکوي یا ته هغه ته ټایم نه ورکوي هغه ته اپورچونټیز نه درکوي مخکې دې نه بریځي یا د ناوخته پورې کېنوي ستا نه زور وباسي دا مختلف لکه هیرسمنټ مختلف ټایپس دي او زنانه زمونږ دا ریپورټ کولی ځکه نشي چې شي از انویر لکه هغې ته پته نشته چې داسې څه اکټ شته دی حالانکه دا زموږ چې کوم پروټیکشن اګینسټ هیرسمنټ اکټ دی دا 2010 کې راغلی دی خو سټیل ناو لکه زه به دا وایم چې ایون زموږ افیسز لیول باندې چې د دې لپاره کوم انکوایري کمیټي پکار ده چې اټ لیست هغه کې 3 ممبرز وي او هغه 3 ممبرز کې د یو ممبر ویمن وي لکه دا دی په دې قانون کې دا خبره کړې شوې ده چې اټ لیست 3 ممبرز کمیټي به تاسو هر یو افیس لیول باندې کو چې هغه ډیسټریکټ لیول دی کو هغه کارخانه ده کو هغه پرایویټ افیسز دی کو ګورنمنت دی تاسو به دا کمیټي جوړوي نو هغه افیسز ګورنمنت ډپارټمنټس هم د دې اکټ د امپلیمنټیشن نه لا دومره نه دي خبر دغه زنانه خپل هم نه دي خبر او کو خبر هم وي نو لکه هغه ته اگین دغه یره ده چې دغه کمیټي چې د اسنه چې دغه کمیټي ته زسته کمپلینټ وکم او زماته دا الټا را ورانه شي لکه دا خبر بالکل صحیح ده کوغه کمپلینټ سو کی نو خبره په زنانه راشي دا ما هم څومره لکه چې څومره ټریننګ سیزن انوالو پاتې شم د دې کمیټیز دا خبره ما اورېدلې ده چې کو زنانه خپل ټیک وینو چا به تاسو نه دي لکه دا یو ټیبو زموږ یو جندر لکه سوسایټي کې دا یو ټیبو جوړه شوې ده دا په خپل خوینو چا برته نه غریب نور سو کې لکه خپل خ پرده کې راځي خپل کار سره کار لري او چې هغه کې هم بیا هغه څوک نه پریدي هغه کې خو به دغه قصور نشو اگین زه به وایم چې لکه فرست سټپ باندې لکه دا اکټ ډیر خدي خو د امپلیمنټیشن بل ټایم اخلي ځکه چې زموږ سره اوس پروینشل اومبډس پرسن رخصندانه صاحب هغه لکه سو میاشتې مخکې اون بورډ شوله خو زه به وایم چې قدم په قدم شانتي خ پروګرامز لپاره دي چې اویرنس ریزینګ اون دیس اکټ وکي لکه چې خلک خبر شي چې اټ لیست زموږ سره شي شته دي هغه نه پس په بیا دې ماده لکه هغه خلک به ترجو کوي خپل کمپلینټس لپاره س کانفیډنس په ویل شي نو سٹارټ پکار دي چې اویرنس ریزینګ نه واغې ایگزیکټلی چې موږ خبر شو د خپل حقوقو نه توبه بیا ال لکه څنګه چې دا انسان ډاکټر لذي کنه نو پکار د چاول ډاکټر د دې مرض تشخیص وکړي چې مسله څه ده نو ال به ټریټمنټ کې دی شي نو په دې کې لوی ستونزه د غنم چې په خپل موږ خبروم نو د خپل حق نه نو ځکه به دا غي حق تلفي کیږي دی لبره شو میډم چې دا خبره لکه صوت اردو کې چې زبان زد عام ته وي کسه ده کنه چې هر چا په خله د چکما خزه تعلیمو کې یونیورسيټي ته لاړ شي کالج ته لاړ شي په انجوز کې پاتې شي نو به په خله وار نشي مونږ جبه وګد شي او په جبه باندې چې کوم دین به چته ناس یو ور چا سره خله وي یو خاون خو به کېړو مانی نه اوس کرو خواخه به کلا چي دا ډېر لکه تاسو بالکل هر یو زبان مې دا خبره وي خو زه به وایم چې لکه یو تعلیم یافته زنانه او سپیشلی کو هغه بیا لکه کور نه بهر روزي د س جاب لپاره س بزنس لپاره نو هغه ځوان چې هغه زیاته کانفیډنس شي هغه زیاته امپاورډ شي هغه سره پیسې راشي کم از کم لکه هغه پیسې هغه لکه پروف کولی شي ډیسیژن میکینګ کې لکه چې هغه کور کې څه ډیسیژن کیږي بهر څه کیږي نو هغه خپل आवाज ورکولی شي ځکه چې هغه ته اویرنس راشي هغه ته هر څه پته ويږي نو ځکه زموږ په دې سړو معاشره باندې بدلږي لکه دوی هغه انسیکیورټي فیل کوي چې اسنه چې دا زنانه دومره امپاورډ شي چې مونږه لکه لاندې راشو حالانکه زه په وای نه وی کوي حالانکه کوم وګورو زموږ کلچر د سیدي چې لکه زموږ کور کې کو تاسو ګور زیاتره فیصله کې زموږ د مور یا د نیا والا خلول وي نو هغه رول مونږ منو یو ایجوکیټډ زنانه چې هغه دونه ځانو کړی هغه دونه ځان پوهه تراولي دونه لکه ریسک واخلي چې کور بهر روزي جاب لپاره او هغه څه خبره کوي نو غزم په دې سړو بیا بدلږي لکه دا خبره د سپیس ورکولو لکه ګوره موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ویلي دي چې علم که حاصل کړنه هر مسلمان مرد او عورت پر فرض دی ډېر د احادیث دي چې هغه کې لکه زنانه او حقوق خبره شوې ده پاکستان آئین کې شوې ده انټرنیشنل سیډا کې شوې ده خو لکه بیا هم زمونږ نارینه چې د نوغه سپیس ورکول ته تیار نه دي لکه سپیس ورکوي ځکه چې هغه انسان دی او هغه وروسته پاتې شي نو هم دا نارینه سباله بیا خفوي چې زمونږ زنانه خو پس نه پوهېږي او بار چې نورې کومې تیارې زنانه یې نو وي چې الله دا خو ډېره کانفیډنټ او دا خو دغه ده لکه نورو زنانو ته بیا دوی خفه کیږي
کور والا سره کمپیر کوي هغه دوباره هغه ډیګریډ کوي. نو ظالمانو تاسو خو اول د خپل کور والا زنانه مخکې روباسئ دا لکه په داسې یو کې تعلیم هم نه دي ورکړئ. خوشاله. یو کې هم نه دي خوشاله لکه دا انسیکیورټي لکه دغه جی. دی حالانکې داسې هیڅ نشته دی داسې زنانو ایگزیکټلی سره. څنګه چې تاسو وی انډرسټانډینګ کې کمی دی، مس کمیونیکیشن دی، انسیکیورټي دی. یو کتاب ما کتو تاسو د خبرې سره ما تیار شو توبه وای هر سړی غواړي کنه چې زما بچی دی جینیس وي، ټیلنټډ دی وي، قابل دی وي، بالکل. تکړه. خو د دې بچی تربیت چې زیاتره په کومه غیږه کې کیږي کنه د دې ایکسپوجر نه دی بهر څه لیدلی نه یونیورسټي کالج ته نه تللی، نو څنګه دی دا ایکسپیکټ کوي چې په کومه غیږه کې تا هغه بچی تربیت کیږي؟ بالکل، ښه نه ده چې تا بالکل. ول هغې له ایکسپوجر ورکړي چېرته آوټینګ بهر دنیا. نو به هر حال خو په دې کې څنګه چې تاسو خبره وکړه لکه زه یوه خبره کومه دا تاسو په دې ماخلی چې زه میل یم، خو به هر حال یوه نیمه قصه چېرته داسې وهم شي د یونیورسټۍ جینۍ یا چېرته څه داسې خبره وکړي نو بیا هغه خلک بیا هغه څیز جنرلایز کوي. جنرالایز نو ښه او بد خو په هر ځای کې لکه زما خیال او دی. زه به وایم چې دا خو ایکسپشنل کیسز دي، دا خو زموږ د کور زنانو کې نه دي. که تاسو وګورئ ایون زه چې کله کلي ته لاړه شم زه مې بیا اکثر هسبنډ ته وایم چې یاره د هغې خو داسې ښکلې ریزنینګ کولو داسې تیزه وه ښځه ما له خو دا خبرې نه راځي لکه هغوی ته څوک څه نه وایي ځکه چې هغوی د پاسه یو کور شته دی چې هغه کور کې ناستې دي. خو چې دا کور نه بار راوځي او هغې کو غریبې څه خوله کولاو کړل نو هغه بیا هغه ونربل یاسې خو هم هغه ایکسپوز یې رسوي. vulnerable. بالکل خبره هم دا ده مونږ ایز ا هیومن نه ټریټ کوو هغه بیا که خبره غلطه شوله یا لږ غونتې هم هغې څه وویل نو هغه ایز ا هیومن نه ټریټ کېږي هغه بیا هم ښځه ده. هغه بیا هم ښځه ده. تو به یو څو پیغامونه شریکومه او بیا به سندرې ته ځو، هغه هم د ښځو یا مېرمنو سره تړلې سندره ده. شاهنواز خان هم موږ ته پیغام را لېږلی دی، پروګرام ته ناست دی، د فیسبوک د لارې ګوري. مننه. عمران الله ګران هم موږ جاین کړي وو او دغسې اسامه میاخیل صاحب هم په شیبو کې سلامونه را لېږلي دي موږ ټولو ته. وعلیکم السلام. او د دې تر څنګه یو اکاونټ په الجنت نوم باندې جوړ دی نو ډېره زیاته مننه یې کوو چې په دومره ښه نوم باندې اکاونټ دی او زموږ خپرونه دوی ګوري هم روانه ده. موږ به توبه په دغه شیبو کې یوې داسې سندرې طرف ته ځو چې هغې کې ټول زموږ د مېرمنو یا د پیغلو میډم هغه احساسات یې پکې رانغښتي دي. بیبي شیرینې د بانک په کوکه چې ته راپاسې دا ته پراته وي د کور کارونه. نو ستاسو خوښه ده میډم چې دا زما فیورټ سانګ دی. سمه ده قدرمنو دغه سندرې په لور باندې ځو چېرته هم مزه یې موږ سره اوسئ بیا راځو. د بانک کوکا چټنا را پاسه درته پرات وی د کور کارونه بیبي شیرینې د بانک کوکا چټنا را پاسه درته پرات وی د کور کارونه بیبي شیرینې. شد سحر نتر مخاما ستړي ستومانا ند آرام شین خوبونا بیبي شیرینې د بانک کوکا چټنا را پاسه درته پرات وي د کور کارونه بیبي شیرینې. عمر دې تیر شي د بل د پاره چې شي بیماره ستا په نصیب شي تعویض ساختونه بیبي شیرینې د بانک کوکا چټنا را پاسې درته پرات وي د کور کارونه بیبي شیرینې. मेहनत दे हिस्सों हम न मनी ताजान कुस्तड़े ब्या हम बेकदरा दिस्ता कारुना बीबी शीरीने द बांक कुका कटना रा पासे
درته پراته وي د کور کارونه بیبي شیرینې زمکه جیداد دی لالا تفریخو تو اوس ولاړه او وی خالی خالی لاسونه بیبي شیرینې د بام په کوکا کټ نه راپاسې درته پراته وي د کور کارونه بیبي شیرینې کام ناموسی د کور حیاي هم ستا په ډاډ بابا تو کړي د پګړای ولونه بیبي شیرینې د بانک په کوکا پټنا را پاسې درته پراته وي د کور کارونه بیبي شیرینې د بانک په کوکا پټنا را پاسې درته پراته وي د کور کارونه بیبي شیرینې جی قدرمنو بیرته په خیر راغلی زمونږ خپرونه قدم په قدم روانه ده راسره ناسته ده زمونږ ډیره محترمه میلمنه زهره لقمان څوک چې د تیرو 20 کالونه په پښتنه سیمه باندې خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د پرمختګ د امپاورمنټ لپاره هلې ځلې کوي بلها پوښتنې توبه شریک شوې موږ سره څو اخري شیبې هم پاتې دي په دغه کې به د ملګرو پیغامونه هم شریکوو موږ به یو څو پوښتنې هم لرو هغه به هم شریکوو که څوک غواړي په دغه شیبو کې هغو راغلي یو FM 92.2 ریډیو دوی ټیون کړی وي کولی شي چې زمونږ د ټلیفون د لارې 09192141999 موږ ته ټلیفون وکړي او موږ سره خپل مدعا خپل احساس شریک کړي او که څوک غواړي چې د پیغام د لارې راشي زمونږ د پیغام لاره ده KR به ټایپ کړي بیا خپل نوم بیا خپل د ځای نوم او لنډ شانتې پیغام به موږ ته په 8583 باندې راولیږي او هغه نمبر چې زمونږ کوم سوال دی توبه هغه به ته بیا په آخره کې شریکوو زمونږ چې تیر چا ګټه کړې ده بری چا ترلاسه کړی دی ګوره چې هغه رانه هیر نه شي هغه به نه هیریږي ځکه چې هغه به هم د انتظار مني او ټول چې کوم زموږ تیر شوي اورېدونکي دي او هغوی ریګولر لیسنرز دي نو هغوی به د دې تمه کوي چې اوس به خدای خبر څوک وینري او هغه ډالۍ چې کوم افسر بیا یادوي چې هغه به د چا کور لګي سمه ده نو راځو به میډم بیا تاسو ته پالیسي چونکې جوړه شوه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او ډېر اکټس یا بلز یا پالیسیز راشي بیا په دغه وروستیو کې چې د پروټیکشن اف ویمن اګینست هراسمنټ بل راغی هغې کې ترمیم هم وشو ډېر څیزونه په ډاکومنټس کې راشي کاغذونو کې راشي خو میرمنه یا ښځه جزم په هغه ځای باندې پاتې هغه د هیڅ نه خبر هم نشي دغه څیزونه امپلیمنټیشن کې چاله یو فعاله کردار لوبول پکار دي جی تاسو ډیر ښه پوینټ منشن کو چې پالیسی لکه ریسنټلی زموږ وومن امپاورمنټ پالیسی رااله چې زنانو خودمختارۍ لپاره یو پالیسی 2017 کې دا فاینلایز شوه ډاکومنټ هم زما مخې ته پروت دی دا ډېره ښه پالیسي ده کاغذونو کې دا د زنانو په سوشل امپاورمنټ باندې خبره کوي چې هغوی ته موږ سماجي څنګه تعلیم په ذریعه صحت په ذریعه باندې څنګه هغوی ته موږ خودمختاري ورکو هغوی موږ معاشي خودمختاري ورته څنګه ورکو هغوی ته موږ سیاسي خودمختاري څنګه ورکو پلس هغوی ته موږ لیګل چې هغوی ته exactly لیګل طریقې باندې څنګه وي ته موږ امپاورمنټ کوو ډېر ښه ایریاز دې ټچ کړي دي ډېر ښه سجیشنز راغلي دي یو غټ فریم ورک هم جوړ شوی دنیا پیسې پې لګېدلي دي او دا پالیسي اوس ګورمنټ نوټیفای هم کړله بټ اګین زه به وایم چې سټل لکه د امپلیمنټیشن چې دی یو غټ ایشو دی لکه ګورمنټ نور هم ډېر کارونه دي هغوی لکه هغوی ته دا ومن امپاورمنټ او دا شیزونه لږ ډېر ورکوټې لیول والا یا کم پرسنټیج والا کاري ایریاز نو اګین زه به وایم چې لکه سپورټ ضرورت دی کیپیسټي بلډینګ ضرورت دی چې لکه تاسو د سرکاري ادارو هم د دې اویرنس ورکړئ
چې پالیسی راغلی د ځکه چې ډیر سرکاري ادارو سره زميل شوم ډیر خلکو سره ملاو شوم هغه دي ومن امپاورمنت پالیسی او پته نشته چې دا پالیسی هم راغلی ده چې کله هغه ته د امپاورمنت پالیسی پته ولګي هغه د دې لپاره امپلیمنټیشن فریم ورک جوړ کړي خپل پی سی 1 کې خپل مختلف چې کوم د دې پروجیکټ پروپوزلز دی هغه کې د دې امپلیمنټیشن شامل کړي نو الله به مونږ وایو چې څه چینج زنانو په ژوند کې رالو لکه یو لاند اگزامپل زه در کوم چې په دې پالیسی کې دا منشن دي چې لکه یو ورکوټ خبره منشن ده چې زنانه څنګه په دې پبلک سېکټر کې ډېر کم دي مخکې ته 10% کوټا وا اوس ته 20% کوټا شله خو سټیل هغه صرف په دې ډاکومنت کې ده لکه هغه چرته امپلیمنٹ شوی نه ده هغه کوټا چې دوی ورکړی شوی په نظر باندې سزا کې نه راغلی دا به څنګه امپلیمنٹ کیږي دا لکه چې کله برنه دوی ته لکه د فیډرل لیول نه یا پروینشل زموږ چې کوم پروینشل لیول هډز دی هغه طرف نه دوی ته صداسي نوټیفیکیشن راشي مختلف ډپارټمنټس ته غالبا دوی به دا شی کنسیډر کړي چې او موږ به دا 20% کوټا چې دا به ورکو لکه اویر لا څوک نه دي ډېر ښه پالیسی ده خو لکه اویرنس ریزینګ دا نوټیفیکیشن چې دی نو دا ایثار څه ته دی I don't know. دغه پته به تاسو ته نشته سم ده ته لکه پوشینګ غواړي لکه ګورنمنت ډپارټمنټ ته بار بار یادول هغه کې زوام چې تاسو د ریډیو پروګرام قدم په قدم باندې هم تاسو لکه دا نوټیفیکیشن او د شیزونه یادګرنه ګورنمنت ته کول شي میډیا پکې خپل رول پلی کول شي ځکه چې نن سبا چې کنه میډیا کې ایشو راشي د زموږ سرکاري ادارې مرخي شي همدا سي د بلکې سوشل میډیا نن سبا ډېر ټرند دی چې د خپل علاقو نه خلک خبرونه مخې ته راوړي دا غوډه رول پلی کول شي چې ګورنمنت ته دا یاد دهاني وکړي چې تاسو دا نوټیفیکیشن جاری کړئ نو غینه پس په بل لکه زنانه دي فیلټ نور هم راتللی شي صحیح ده تو سوال هم شریکې خو زه یو سو پیغامونه هم شریکوم کستا خوښوي وسیم علي مونږ جوین کړیو د فیسبوک د لارې ډېره زیاته مننه کوم خوشاله دی اوسي آر جے صابر بالا غړینا سلامونه را لېږلي دي وایي چې خوشحاله یم ستاسو دغه خپرونې ته زه ناسمه ګورم دغسې حضرت نواز مونږ هم یاد کړي سلامونه یې را لېږلي دي چې ډېره ښه موضوع ده ډېره زیاته مننه ده هم کوو اکرام الله هم مونږ یاد کړي د مونږ د مسلم باغ نه یاد کړي وایي چې پروګرام ښایسته دی خوشحاله اوسئ ژوندی او ګړندی راته اوسئ جی توبه که ستا په ذهن کې څه سوال یو ته شریکول غواړې د میډم نه کومه پوښتنه کول غواړې بالکل مام یو پوښتنه مې درنه دا وختي مونږ خبره کوله د امپاورمنت هغه که دغه ښځه مونږ امپاور کو دې ته تعلیم ورکو او دا بیا جاب سایټ ته هم راشي نو ډیسیژن میکینګ رول چې کوم سړی سره دی آیا کدی کې ښځه کردار اولوبي نو څه اثر پریوزي زمونږ په دې اوورال سوسایټي باندې جی یو ښځه چې کله هغې ته تعلیم ورکړی شي نو هغه لکه هغه ذهني طور باندې هم هغه لږ زیاته زه وایم چې لکه انلایټډ شي هغې ذهن کې هم زیات روښانه شي هغې کانفیډنس هم بلډینګ وشي هغې سره سره هغې ته معلومات هم زیات راشي په یو ایشو باندې په یو مسله باندې نو که کور کې هم داسې ورکوټې فیملی میټرز وي نو هغه هغې کې یو ښه رول پلی کولی شي زه به وایم چې یو پازیټیو رول پلی کولی شي پلس هغې ته موږ اکنامک امپاورمنټ ورته هم ورکو لکه هغې په لاس کې داسې څه سکلز راشي څه جاب راشي چې هغه فاینانشلی کنټریبیوشن شروع کړي اګین زه به وایم چې دا زموږ په معاشره کې یو ښه لکه اثر پرېښودی شي لکه همدغه زموږ چې کوم نارینه دي چې کوم یو وخت مادي ماده ډیپینډنټ وه هغه به هغه وخت کې هغوی خپل ډیسیژن پرې به امپوز کوي چې لکه موږ تاسو له ګټو موږ تاسو له پیسې درکوو نو تاسو به دا زموږ خبره منئ خو چې کله دا زنانه خپل ځان پروف کړي اکنامکلی ځان امپاورډ کړي یو کانفیډنس د دې بلډینګ راشي د ښه ایجوکیشن وشي زما خو چې څونه اوسه پورې لکه پریکټیکل ایکسپیرینس پاتې شوي دي مختلف خلکو سره نو لکه هغې کې دا خبر راغلی دی چې چې کله دا زنانه ځان اکنامک امپاورډ کړلو ایجوکیشن رالو د کانفیډنس رالو نو دې خبره دې په ډیسیژن میکینګ کې خپل یو رول پلی کړی دی او دې خبره اورېدلې شوې هم ده جی تو به زه د دغې خبرو سره صرف دوه خبرې اډ کوم ما تاسو ته وویل لکه بلها دغه خپرونو لړۍ نو موږ هم څه نه څیز ذهن کې زما دیو چې کومه خبره وکړه که نه ډیسیژن میکینګ دا باقاعده په نړۍ کې دا خبره پروو کړې شوې ده چې په اکنامکس کې یا په اقتصادي هلو ځلو کې د سړي نه ښځه ډېره تکړه ګڼلې شوې ده په دې حساب کتاب باندې دا ډېره ښه پوهېږي او د دې ژوندی مثال زما نیابه یې وه د جوارو د غنمو د چرګ چرګوړي د چرګو د تخم د ټول حساب کتاب په میډم یقین وکړئ دا به د هغې په لاس کې او دومره به د کور نظام ټیک روان و چې هر میلمه به راغی نو هغلته د چرګو تخم پروت دی هغې ته به دا پته وه لکه داسې کله نو شوی داسې چې کله به یې سړو ته راشي نو کله وروره یو شی نه کله بل چیز نه نو زما په خیال دا ډیسیژن میکینګ چې دې ووایي که نه او ما ته دا هم یاد دي زما پلار به قصه کوله وایي چې زمونږ دا بره ځمکه چې ده نو دا زما نیاوې په یوه شړۍ باندې اغوستې ده نو دومره لکه د هغو احساس یې دې څیزونو سره چې هغو خپل د راروان نسل د هغې احساس هم کوي تو به داسې کار دی چې ته خو هم ډېر تپوسونه او پوښتنې کې ډېره ښه لړۍ دې دوامداره کړې ده خو ته خو په خپله هم یوه پیغلی نو ته را سره خپلې څه مشاهدې یا تجربې را شریکې که ته په خپله هم ګرځې کارونه هم کې ریډیو ته ځې ټلویزیون ته ځې نو هسې ستا کومه مشاهده ده داسې په لنډو ټکو کې راته دا ووایه
ځان دې غلی کړی دی داسې نور سوالونه کوې او خپله خبره نه کوې. تا د نیا خبره وکړله ما ته سره یاد شولو داسې یو ځل ډسکشن کېدو د نارینه هم ناستو او زنانو کې یو زه ناسته وم په هغه ځای کې. نو دی خبره دا وکړله چې ښځه کومه ده هغه کمزوري ده، مطلب هغه یو ښه سیاستدانه یا چې دی نو یو ښه اډمنسټریشن نشي کېدلی. خو چې بیا کوم مثالونه مخې ته راغله نو زه مثال درشو د بېنظیرې د مارګریټ وو داسې نورې چې کومې ډېرې دي که هغه د بهر دي او که هغه د پاکستان دننه دي، نو چې د هغوی اډمنسټریشن مونږ وکتو نو ستا د نیا ابۍ د اډمنسټریشن نه واله چې کوم کور هغې سنبال کړی تر د ملکونو اډمنسټریشن پورې چې کوم زموږ پریزیډنټ چې کومې دي او پرایم منسټر دي د ټولو ملکونو خبره کوم چې هغوی سنبال کړی دی، نو انتهایی بهترین او اعلی د سړو نه هم ښه هغوی خپل کردار لوبولی دی. صحیح. خطا خپله ذاتي مشاهدات ته چې کله ځای راځي نو په لاره کوڅه باندې په ګاډي کې یا په ټیکسي کې داسې څه کومې مسلې یا څه چې ستا خپله مشاهده زما مقصد دا دی چې کوم اورېدونکي وي که نه میډم که ستاسو چې هغې ته دا پته ومولګي چې لکه میډم خو ټرینر ده، تجربې دي، نو تاسو را سره خپله خبره هم شریکه کوئ. بالکل په لنډو ټکو کې وخت هم لږ پاتې نو افسر خبر دا ده چې کوم ډسکشن نن زموږ روان دی که نه، د دې باندې به ته زه وایم چې هراسمنټ کومه خبره ده د ښځو زورونه دا په هر ځای کې کېږي. که ټیکسي کې زه روانه یم نو هلته به هم خامخا به ټیکسي والا به درته خوله راواچوي او خامخا به خبرې کوي او ته ګانې ورته ولګوي. دغه خبره ده تپوس به درنه کوي چې په دونه ناوخته ټایم کې چېرته روانې د مطلب هیڅ خبره نه تر دې پورې خبره راشي چې بعض وخت مونږ زنانه چې کله روان یو بهر نو په سر لوپټه واچوي یا سرونه پټ کوي، یعنې هغه به زمور کردار لوبوي، دا ټوله زموري به د هغې خپل کردار لوبوي. نو داسې لګي چې زمونږ مور پلار نشته دی، دوی زمونږ مور پلار جوړېږي او یا زمونږ خپل ډیسیژن او خپل هیومن ایجنسي نشته. ایگزیکټلی زمونږ خپل ډیسیژن میکینګ نشته، لکه مونږ چې دی نو خپل ځانونه سنبالولو باندې نه پوهېږو یا خدای مکه چې ته مونږ څه ډېر زیات نیګیټیو کرکټر یو په دې سوسایټي کې چې هغوی په مونږ باندې مونږ ته د شک په نظر ګوري. که مونږ لغونتې په تیاره کې شاپینګ ته راوځو، که مونږ تیاره کې چې ته هسپتال ته ځو نو هغه دې هم نه بخي. واه توبه، ما ویل زه به ورته جاړم جانان د کوره سترګې سرې راوړي نه، تا ته خو ډېرې مسلې هغه تا ډو موږ سره شریکې نه. ښه میډم اخري پوښتنه مې د وخت هم بیخي لږ پاتې دی. دا پوښتنه داسې ده که نه چې زه بالکل یو عام ساده کلیوال سړی یم او هېڅ هم نه پوهېږم په فرض محال، زه دا وایم چې داسې کار دی چې مړه پوخا خو نه د ښځې حق چا غوښت، نه څه خبره وه، سمه دمه معاشره وه، هېڅ دنیا نه روانېده. لکه دا کوم ضرورت راپېښ شو، لکه او که دا حقوق اډوین او دا قسم داسې روانې نو څه چل به وشي؟ لکه دې به تاسو څه جواب؟ زه وایم چې لکه ټایم سره لکه چې کله ټایم پاس کېږي نو هغې سره زموږ معاشره کې هم چینجز راځي، تبدیلیانې راځي، د تعلیم سره هم راځي. نن سبا څنګه سوشل میډیا بیا تاسو شانتې اف ام زبردست چینلز دي، قدم په قدم پروګرامونه دي، دا ټول چې دي یو رول پلی کړی دی، یو ډېر ښه رول پلی کړی دی چې زنانه ته یې ښولي دي چې تاسو څه حقوق دي پاکستان آئین مطابق، د اسلامي معاشرې مطابق، لکه زموږ اسلام موږ زنانو له څه حقوق راکړي دي، بیا انټرنیشنلي سیډا زموږ له څه حقوق راکړي دي. نو دې زنانو ته خپل حقوق وښویل شول. اوس دا زنانه وایي چې لکه موږ هم انسانان یو، کم از کم دې زنانو ته دا فیل شوله چې لکه موږ هم انسانان یو، موږ ته د کم از کم انساني بشري حقوق دې راکړي شي. صحیح. لکه بل حقوق هغوی نه دغه بیسیک هیومن رایټس. میډم ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د وخت راکولو، د ډېرو قیمتي خبرو شریکولو. خوشحاله راته اوسئ، آباد راته اوسئ. زه هم تاسو نه او توبانه ډېر امپریس یم چې تاسو کمیونیکیشن سکلز تاسو په دې ټاپک باندې چې کوم اټس ویری سترونګ او لکه قدم په قدم به زه اپریشیټ کوم هغوی ته د اکنالجمنټ دی چې لکه هغوی هم د دې کې یو ډېر مین رول هغوی پلی کوي په وومن رایټس ډیولپمنټ باندې. نو آی هوپ سو چې دا به کنټینیو وي داسې پروګرامز او دې سره به زموږ په معاشره کې یو ډېر پازیټیو چینجز. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. توبه بیخي د پای شیبې را رسېدلې دي، موږ سره د وخت لحظې هم ختمې دي. زموږ په تېره خپرونه کې چې کومه پوښتنه موږ کړې وه او د هغې چې چا موږ ته صحیح او ښکلی جواب را کړی دی نو هغه شوانه د پېښور نه ده. نو شوانه دې زما له طرفه هم ډېره مبارکي قبوله کړي. زما له ډډې هم دې ورته ډېره زیاته مبارکي او دغه ډالۍ به رارسي نو شوانه دې بیا موږ ته ووایي چې دا څه وو. سمه ده. خوشحاله دې راته اوسې قدرمنو. دغه وه د نن ورځې خپرونه قدم په قدم. بیا به هم زموږ هڅه وي چې بله چهارشنبه د یو بلې محترمې مېلمنې سره په تېره هم دغه بنیادي بشري حقونو چې کوم موضوعات دي د دې سره راشو. تر هغه دمه زموږ چې څومره تکنیکي مرستیالان دي، توبه زموږ پروډیوسر، موږ ټول ټیم تاسو نه اجازت غواړو د لوی الله پامان. د پاکستان آئین په پاکستان کې د اوسیدونکي هر استوګن
د ښځو او غیر مسلمو په شمول نه یوازې د هغوی د حقونو د پالنې بلکې د دغه